درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مشئ په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو، نن د تیر درس وروستۍ برخه یا هم دریمه برخه ده چې هغه به فعالیتونه او ځینو لغتونو ته جملې جوړوو. سمه ده؟ په دې اړه به خبرې کوو او دغه فعالیتونه به هم حل کوو او د لغتونو ته به هم جملې جوړوو. خو مخکې له دې چې زه درس درکم، لومړی تیر درس مو څه شی و؟ آفرین، بحري ژوي و یا بحري حیوانات و. په دې برخه کې مو څه ولوستل؟ آفرین، ډېر ښه. هغه حیوانات چې په بحر کې ژوند کوي او تیل لري یا تیل لرونکي حیوانات څه نومېدل؟ آفرین، ویل نومېدل. ډېر ښه. آفرین، دوی د لکۍ په خوځولو او د وزرو په خوځولو سره په بحر کې خپل تګ راتګ یا هم لامبو کوله. سمه ده؟ بل مو هغه حیوانات چې په وچه کې هم اوسېدل او په اوبو کې هم ژوند کولی شي. څه و هغه؟ آفرین، چنګښ، آفرین، تمساح، آفرین، ماران او داسې نور. ښه، موږ تاسو ولوستل چې یو باز کولی شي اوبو ته کوز شي او بېرته وخیږي. آفرین، بالکل یې کولی شول. ښه درنو زده کوونکو، موږ تاسو د مایانو له غوښو، پوستکي او غوړیو څخه استفاده کولی شو. آفرین، ډېر ښه. تاسو مایان لیدلی دي؟ ډېر ښه. خو ګوره یو شی چې ما تاسو ته ویلي وو، کورنۍ دنده مې هم درکړې وه او بیا هم درته وایم چې لامبو حتما زده کوئ، هرومرو زده کوئ. چې لامبو، ځکه لامبو خو یو هغه څه چې مثال موږ تاسو د وجود د قوي کولو لپاره یا د موږ تاسو د وجود د پیاوړتیا لپاره ډېر مهم دی، ځکه هغه یو سپورت دی او هغه سپورت چې د ډېر ښه سپورت دی، ځکه د هغو سره وجود قوي کېږي، سینه خلاصېږي او تنفسي سیستم هم ډېر غښتلی یا ډېر پیاوړی کېږي. صحیح ده؟ بل موږ تاسو کولی شو ځینې وخت له مشکلاتو سره مخ شو یا په اوبو کې له مشکلاتو سره مخ شو، نو موږ کولی شو د لامبو په وسیله باندې خپل ځان له مشکل نه خلاص کړلی شو. کومه ستونزه چې موږ تاسو سره مخته کېږي، موږ تاسو د هغو په واسطه کې څنګه کولی شو ځان له ستونزې څخه خلاص کړو. خو بیا هم درته وایم که چیرې مو لامبو زده وي، ډېر ښه، نورو ته یې هم وښئ. او که چیرې مو نه وي زده، نو تاسو کله چې لامبو زده کوئ نو لومړی به په ډېرو کمو اوبو کې زده کړئ، په ډېرو لږو کې چې اوبه ډېرې نه وي، یعنې هسې نه خدای نخواسته چې تاسو بیا اوبه غرق کړي. نو بل کله مو چې لامبو زده کوله، داسې چا سره به لامبو ته ځئ چې د هغو لامبو زده وي، یعنې داسې چا د وړاندې سره تر مخ به لامبو زده کوئ چې د هغو لامبو زده وي او تاسو سره هلته وي. ځکه که چېرې تا اوبو پسې واخیست نو چې بل څوک ستا ملاتړ وکړي او یا هم دې مرسته سره وکړي په اوبو کې. سمه ده؟ ښه زده کوونکو، دلته د کتاب 21 مخ دی او فعالیتونه دي چې فعالیتونو کې څه شي راغلي دي. ډېر فعالیتونه نشته، ډېر کم دي. صحیح ده؟ لومړی دوې خانهخلۍ درکړي دي چې دوې خانهخلۍ لومړی لیکي دلته وایي د ځمکې ګورئ، زه لیکم درته زیاته برخه په اوبو خانهخالي. صحیح دی؟ تر اخره پورې په اوبو خانهخالي، نور څه راځي کې. بله چې ده بله لیکلي د په میلیونونو، ګورئ په میلیونونو خانهخالي په سیندونو، صحیح شو، سیندونو او دریابونو کې ژوند کوي. دوی خانهخلۍ دي. په لومړی کې لیکل درته د ځمکې زیاته برخه په اوبو خانهخالي ده. صحیح ده؟ بله په میلیونونو خانهخالي په سیندونو او دریابونو کې ژوند کوي. صحیح ده؟ اوس موږ تاسو هله کوم یوه مناسبه کوم یوه سمه راځي. سمه ده؟ دلته راځي په لومړۍ خانهخالي کې ما دوې کلمې تاسو ته لیکلي. ګورئ، یو حیوانات، بل شوې، بل ده، که نه؟ حیوانات او شوې ده. صحیح ده؟ په لومړۍ خانهخالي کې چې راځي د ځمکې زیاته برخه په اوبو
حیوانات. آفرین دا غلط راځي. نو چې به راشي شوې ده د ځمکې زیاته برخه په اوبو پوښل شوې ده. آفرین پوښل د معنی پاتې و. ډېر ښه. آفرین تاسو را یاد کړو. پوښل شوې ده د ځمکې زیاته برخه په اوبو پوښل شوې ده. چې راغلل کې شوې ده راغلل. صحیح ده. یا یې هم په تور قلم درته لیکم شوې ده دلته خاطرې کش کړم. صحیح ده. بل په میلیونونو دلته شوې ده صحیح راځي که حیوانات. آفرین حیوانات. په میلیونونو حیوانات په سیندونو او دریابونو کې ژوند کوي. په میلیونونو حیوانات په سیندونو او دریابونو کې څنګه دی ژوند کوي. پوه شوئ؟ دا دوې خانه خورۍ خو مې زده کړل. ګورئ د ځمکې زیاته برخه په اوبو پوښل شوې ده. بل په میلیونونو حیوانات په سیندونو او دریابونو کې ژوند کوي. آفرین زده مو شو. ډېر ښه. دا پاکوم نه خو مخکې چې پاک کړم دلته نور دغه فعالیتونه یوه پوښتنه بله کړې چې 3 جملې راوړي دي چې دا تاسو ترتیب کړئ. ګورئ څه وایي؟ لاندې جملې د متن له مخې د شمېرې په لیکلو سره ترتیب کړئ. یعنی اول به کومه شمېره دلته لیکلي الف په میلیونونو حیوانات په سیندونو او دریابونو کې ژوند کوي. الف. ب د ځمکې زیاته برخه په اوبو پوښل شوې ده. جیم له دغو ژوو څخه ځینې بیا په وچه کې هم ژوند کولی شي لکه چنګښې، تمساح، ماران او ځینې الوتونکي مرغان. پوه شوئ؟ آفرین. ښه. اوس دلته به تاسو پنسل راواخله خپل کتاب ته متوجه اوسئ. ګورئ دلته چې راځي اول په میلیونونو حیوانات په سیندونو او دریابونو کې ژوند کوي. صحیح راځي. اول راځي که نه؟ د ځمکې زیاته په برخه په اوبو پوښل شوې ده. آفرین. نو ب چې ده ب اول راځي. دلته اول ورسره ولیکئ. چې شو ب اول راغی ځکه دلته د ځمکې زیاته برخه په اوبو پوښل شوې ده. وروسته هغو څخه اوس پاتې شو دوه افشنه. یو الف دی او یو جیم دی. الف کې راځي په میلیونونو حیوانات په سیندونو او دریابونو کې ژوند کوي. او په جیم کې راځي له دغو ژوو څخه ځینې بیا په وچه کې هم ژوند کولی شي لکه چنګښې، تمساح، ماران او ځینې الوتونکي مرغان. نو چې راځي الف راځي. آفرین. الف یې څنګه شو؟ دویم شو. او پاتې وروستی افشن چې هغه خپله معلومیږي چې وروسته پاتې شو بل نشته کې هغه جیم دی. جیم بیا هم دریم راځي. تاسو په خپلو کتابونو کې په پنسل باندې په نښه کړئ. یعنی ب ته اول ولیکئ، الف ته دویم او جیم ته هم دریم. پوه شوئ؟ آفرین. اوس ورځم دلته څلور کلمې ما لیکلې دي. دو ته به موږ تاسو جملې جوړوو. خو مخکې له دې چې زه جملې ورته جوړې کړم لومړی به تاسو ورته جوړوئ. سمه ده؟ ښه. تاسو په خپلو منځونو کې دغه چنګښه، پوښل شوي کبان، حیوانات خپله وګورئ. صحیح دی؟ په دا تاسو وګورئ نو وروسته هغو څخه تاسو بیا په خپلو منځونو کې لومړی ورته څنګه جملې جوړې کړئ. مثال حیوانات، صحیح دی، کبان، پوښل شوي او چنګښه. صحیح دی؟ تاسو به دوی ته لومړی په خپلو منځونو کې جملې جوړې کړئ د خپلو ملګرو سره. آفرین. ډېر ښه. ښه. اوس راځم تاسو به راته وایئ زه جوړوم. ښه. زه وایم اول زه لیکم چنګښه. زه ورته لیکم چنګښه هم په وچه او هم په اوبو کې ژوند کوي. چنګښه هم په وچه او هم په اوبو کې ژوند کوي. دا یوه جمله. بل چې دی پوښل شوی. لږ مخکې مو هم فعالیتونو کې وویلې. ګوره لیکم د ځمکې زیاته برخه په اوبو پوښل شوې ده. په اوبو پوښل شوې ده. پوه شوئ؟ بل لیکم کبان. ګورئ ورته زه درته وایم کبان په اوبو کې ژوند کوي. کبان
په اوبو کې ژوند کوي. زما د کبانو غوښه ډېره خوښېږي. د کبانو له غوښې خلک استفاده کوي. څه دی؟ بل چې دی حیوانات دي که نه؟ وایي چې موږ په کور کې حیوانات هم ساتو. ګورئ اکثریت کورو تاسو وګورئ په خپلو سیمو کې، په خپل کلي کې، په خپل ټولنه کې ډېری خلک دي چې په خپل کور کې حیوانات ساتي. مثال میږې ساتي، وزې ساتي، غوا ساتي، نور حیوانات ساتي. سمه ده. نو دغه څلور کلمې وي چې موږ هر یوه ته یوه جمله جوړه کړه. مثال چنګښه که نه؟ چنګښه هم په وچه او هم په اوبو کې ژوند کوي که نه؟ پوښل شوې د ځمکې زیاته برخه په اوبو پوښل شوې ده که نه؟ کبان په اوبو کې ژوند کوي. مثال حیوانات، موږ په کور کې حیوانات هم ساتو. صحیح ده. دغه څنګه دی؟ دغه څلور جملې وي. مثال تاسو کولی شئ دلته نورې جملې هم جوړه کړئ. مثال چنګښه وایي چې ما پرون چنګښه ولیده که نه؟ هلته په وچه کې چنګښه اوسېدله یا چنګښه په وچه کې هم اوسېږي. صحیح ده. بل پوښل شوي د ځمکې ډېره برخه اوبو پوښلې ده. صحیح ده. هغه خبرې کولې او په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې د ځمکې اکثریته برخه په اوبو پوښل شوې ده. صحیح ده. بل وایي کبان د هغه کبان ډېر خوښېږي. زموږ د کلي په اوبو کې کبان شته. موږ د کبانو ښکار کوو یا موږ همیشه کبان نیسو. صحیح ده. بل چې دا حیوانات دي که نه؟ خلک بېلابېل حیوانات ساتي. مثال غوا یو ډول حیوان ده. یا مثال وایي داسې حیوانات هم شته چې په وچه کې هم په اوبو کې ژوند وکړي. پوه شوئ؟ درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د بهري ژبو د درس وروستۍ برخه یا هم فعالیتونه او هغه لغتونه چې دلته مو جملې ورته جوړې کړې، سمه ده، همدا وو. لومړی فعالیتونه مو وکارول، دوې جملې وې تش ځایونه کې راغلي وو، په کې حیوانات او شوې ده راغلي. ځکه لومړی دلته راغلي چې د ځمکې زیاته برخه په اوبو پوښل شوې ده یوه، بل کې راغلي په میلیونونو حیوانات په سیندونو او دریابونو کې ژوند کوي. صحیح ده. وروسته د هغو څخه بله پوښتنه شوې وه، لاندې درې آپشن راکړي وو یا الف ب ج درې جملې راکړې وې چې دا تاسو ترتیب کې ګډوډې لیکلې وې. لومړی کې لیکلې وه چې په میلیونونو حیوانات په سیندونو او دریابونو کې ژوند کوي. آیا دا ور راځي که نه؟ ب والا راځي. د ځمکې زیاتره برخه په اوبو پوښل شوې ده. یا هم جیم راځي چې له دغو ژبو څخه ځینې بیا په وچه کې ژوند کولی شي، لکه چنګښې، تمساح، ماران او ځینې الوتونکي مرغان. صحیح ده. اوس کوم اول و؟ اول ب شو، له هغې څخه وروسته الف او په دجمه کې هم چی راغلل؟ په دجمه کې جیم راغی. له هغې څخه وروسته دغه لغتونه وو چې دلته مو هم جملې جوړ کړي. درنو زده کوونکو، درس مو همدومره بس دی. نو له دې څخه وروسته تاسو کورنۍ دنده څه شي ده؟ تاسو کورنۍ دنده به دا خانهخواري یا تش ځایونه په خپلو کتابونو کې په پنسل ولیکئ، خپلو کتابچو کې به یې سم ولیکئ او دغه لغتونه چې ما درکړي وو دا به تاسو په خپلو کتابچو کې هر یوه ته دوې داسې جملې جوړې کړئ چې ما هم نه دي جوړې کړي یا نوې وي تاسو ته. نو نن همدومره بس ده. تر بیا مو په خدای سپارم. ښې چارې.